अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ै मवाजिद अल्लाह तासु गोरे ज़मा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद लरम چې خبر او ژوند به مې خطرېږي دا وخت چې د پاکستان کې دوه د سیستم چې کوم ډېر اهم لاډلا دي په هغه دوه لاډلو کې چې یو نواز شریف صاحب دی یو جهانګیر ترین صاحب دی چې دا سیستم ته ډېر زیات غوره دي او ډېر خوښ دي د تیر شوي وختونو نه خو بدو د قسمت دا دوانه چې کوم دي دا نه اهل دي او دا دوانه چې کوم دا د الیکشن لپاره اهل نه دي خو دا دوانه غواړي چې د الیکشن کې حصہ واخلي او دا هم غواړي چې په غټ سیټونو باندې دا دوانه چې کینی او د یو خوب ویني او خوب چې کوم د وزیر اعظم دا خوب چې کوم دا دوی هم ویني خو دوی ته دا اندازه نشته چې دا دوانه چې کوم دي دا نه اهل دي او د قانون او د آئین مطابق چې کوم دي دا دوانه ته حیات نه اهل دي خو د هغې باوجود هم چې کوم دی په پاکستان کې یو داسې فضا جوړه شوې ده یو داسې حالات یې جوړ کړلي چې دا دواړه چې کوم دي دا بیرته راولي چې الیکشن کې دا دواړه حصه والي او بیرته چې د کوم پاکستان پالیټکس دی په دې کې دا دواړه دننه راولي. درې څلور خبرونه دي هغه ستاسو مخې تقدمه په پوره ملک یو کار چې کوم دی دا روان دی او دا کار سره چې نواز شریف صاحب دا وایي نواز شریف صاحب ته دا وایي چې ته راشه او صرف درخواست جمع کا بیا ستا په درخواست باندې به چې کوم دی مخکې به په کار کیږي او ډېر زر چې کوم دی دا به مخکې لاړ شي او دا به واورولی شي او تا ته به انصاف میلاو شي دا که ته چېرته دا کار ونه کړې نو کیدای شي چې ته په غیر دغه کې انجانه طور کې چې کوم دی په تا ته څه سزا میلاو نشي او هغې ته دا هم وایي چې دا ته څومره زر راشي دومره زر به تا ته انصاف میلاو شي دا زه نه وایم بلکې دا د پاکستان چې څومره اخبارونه دي دا هغې وایي او هغې وایي چې دا دواړه چې کوم دا په الیکشن کې دننه راتلو دپاره جهانګیر ترین صاحب او نواز شریف صاحب دپاره دا کار کیږي د تحایت نااهلۍ کومه مطابق چې کومه سپریم کورټ فیصله وه هغه او الیکشن ایکټ چې کومه د دې دواړو په منځ کې وایي تضاد او دا معامله چې کومه دا سپریم کورټ ته رسېدله او کله چې دا سپریم کورټ ته ځکه ورسېده چې کله د شهباز شریف صاحب حکومت و نو هغوی د نواز شریف صاحب دپاره په الیکشن کمیشن دا کومه ایکټ چې کومه دی په هغوی کې دوی تبدیلي کړې وه خو دلته غټه مسله دا ده چې دا آئین چې کوم آرټیکل دی په هغې د پاسه یعنې سوپرسیډ چې کومه دی دا د الیکشن کمیشن دا ایکټ چې کومه دی دا نشي کولی یعنې د الیکشن کمیشن کوم ایکټ چې کومه دی دا د آئین نه بره نه دی بلکې دا آئین چې کومه آرټیکل دی د هغې لاندې به د الیکشن کمیشن دا کومه آرټیکل چې کومه دی دا به د هغې لاندې کار کوي یعنې که په دې کې موږ تبدیلي هم کو خو هغه د هغې نه بره نشي تللی د هغې نه به څه کوي لاندې کار کوي نو وایي دا سیستم چې کومه دی دا خو انډو کېدی نه شي یعنې دا خو موږ واپس نه شو کوی چې دا آئین هغه آرټیکل چې کومه دی هغه تبدیل کړی شي نو دا آئین هغه آرټیکل چې کومه دی هغه به په خپل ځای باندې وي او د الیکشن کمیشن دا آرټیکل چې کومه دی دا به د هغې لاندې د هغې مطابق تابع به کار کوي د دې علم چې کومه دی دا چیف جسټس پاکستان چې کومه دی فایز عیسی صاحب ته چې کومه دی هغې ته هم شته دی یو کار روان دی د پرون او د نن نه او دا بل پرون نه موږ ګورو چې په اخبارونو کې یو اشتهارات چې کوم دي هغه شایع شوي دي او دا اشتهارات چې کوم دي دا زه ستاسو مخې ته ږدم چې په دې اشتهار کې دوی څه ویل دي په دې اشتهار کې دا خبر دی وایي چې دا تحایت نااهلۍ چې کومه کیس دی وایي دا د سپریم کورټ دا فیصله چې کومه د تحایت نااهلۍ په هغې کې جهانګیر ترین صاحب و او د هغې سره نواز شریف صاحب چې کوم وایي دا چې کومه د الیکشن ایکټ د مطابق چې کومه دا دواړو په منځ کې تضاد دی یعنې دواړه په خپلو کې تضاد لري وایي د هغې په معاملې باندې سپریم کورټ د سپریم کورټ په رایې باندې چې کومه دی په اخباراتو کې دا اشتهارات چې کومه دي دا جاري کړی شوي دي او په دې اشتهاراتو کې دا ویلی شوي دي چې د سپریم کورټ آرټیکل چې کومه دی 62 F1 چې کومه دی او د الیکشن ایکټ سیکشن 232 چې کومه 233 د هغې د تحت وایي د هغې مطابق چې کومه نااهلۍ مدت چې کومه دی په دې باندې سوالات خلکو چوت کړي دي او عدالتي فیصله چې کومه ده وایي دا د عدالتي فیصله چې کومه کېږي وایي دا به په راتلونکي انتخابات باندې سوي اثرانداز کېږي به یعنې په هغې کې چې کومه کسان حصه اخلي دا چې کومه دا په هغې ته به د دې نه فایده یا نقصان رسولی کېږي او وایي په دې اشتهاراتو کې مزید دا ویلی شوي دي چې کومه خواهشمند حضرات دي نو هغه یا امیدواران دي نو هغه په سپریم کورټ کې خپل یو جامع هغه چې کومه دی تحریري جواب چې کومه دی هغه جمع کولی شي
او وای دا مذکوره دا کومه بره چې کومه اپیلونه دي او د دې مطابق چې وای څومره مقدمات دي وای دا په 2 جنوري په 2023 کې یو رکني بینچ چې کومه دا به هغه اوري او وای دا بنیادی طور باندې چې کومه دا کیس د یو امیدوار و دا غنوم بادشاه خان کسانی چې په 18 دسمبر کې دا کیس مخې ته راغلی سپریم کورټ ته او د هغه په کیس په دوران کې چیف جسټس اف پاکستان قاضي فایض عیسی صاحب چې کومه ریمارکس ورکړي چې د نهلۍ مطابق چې سپریم کورټ کومه فیصله ده او د الیکشن ایکټ په منځ کې د ترامیم د الیکشن ایکټ کومه ترمیم چې کومه د دې دوانو په منځ کې چې دا کومه تضاد ده وای د دې لپاره به چیف جسټس او راترم من الله صاحب چې کومه مشتمل بینچ د دې دوانو و د تحایت نهلۍ د مدت یعنی دا وخت چې کومه تعین کولو لپاره دا کیس چې کومه مخکې لارجر بینچ ته ولېږلو او کله چې دا د لارجر بینچ ته ولېږلو د هغې نه بعد دا حکم ورکړ چې دا کیس چې کومه ده دا به په 2 جنوري او په 2023 کې دوباره اورولی کیږي د الیکشن شډول هم راغله ده او د دې شډول نه مخکې د دې نه بعد چې کومه فاینل لیسټونه جوړ کړي د هغې نه مخکې به دا معامله ختمیږي ځکه چې جهانګیر ترین صاحب او نواز شریف صاحب چې کومه دا سیستم بیرته راوستل غواړي ځکه چې دا اوس د هغې لپاره بهترین لاډلی جوړ شوی دي او د دې کیس په راتلو مخکې ابزرویشن کې دا هم ویلی شوي که چېرته بل چا خپل کیس فایل نه کړ یعنې بل چا درخواست ورنه کړ نو دا فیصله چې ده دا به صرف د دغه بادشاه خان کسانی پوری وي میر بادشاه خان کسانی پوری به صرف وي په بل چا باندې به دا نه اپلای کیږي چیف جسټس فایض عیسی صاحب ویلي دي چېرته یو کس سزا ختمه کړی شي نو هغه سزا ختمه کړي مثال په طور باندې په چا باندې 2 کاله سزا ولګي په چا 3 ولګي په چا 15 کاله که چېرته هغه د خپله سزا چې کومه دا ختمه کړي نو د هغې نه بعد د هغه تحایت ناهلي چې کومه دا ولې پاتې کیږي نو په دې باندې هغې سوال اوچت کړی او دا سوال چې کومه بنیادي طور باندې د جهانګیر ترین او نواز شریف صاحب واپس سیستم ته د راتلو لپاره دا سوال اوچت شو چې دې دواړو خو چې کومه سزا وه هغې ختمه کړل نو اوس دیو تحایت ناهله ولیدي او بیا دیو تحایت ناهله برقرار ولیدي بیا که چېرته څوک جوټه بیانیې سره یعنی د دروغو د بیانیې حلفۍ سره کاغذات نامزدګي جمع کړي یعنی خپل نامینیشن پیپر چې کومه دی که دا چېرته جمع کړي نو وای هغې ته پکار ده چې هغه ناهله شي دارنګې د سپریم کورټ آرټیکل چې کوم 62F1 د هغې په تشریح په حوالې د تشریح نه بعد چې کومه دی پاناما کیس کې نواز شریف صاحب او جهانګیر ترین صاحب چې کومه دا تحایت ناهل شوي او د دوی دا تحایت ناهلي چې کومه دا برقراره ده او دا به د دوی د ټول عمر دپاره دا ناهلي وي خو اوس د دوی د ناهلۍ د ختمولو دپاره چې کومه دی او دوی دوباره سیستم ته د راتلو دپاره چې کومه دی نو اوس دا هلې ځلې کیږي او لګیا دي په ملک وای دویم د بل طرف ته چې کومه دی عام انتخابات یا نمایندګان چې کومه دي د آزادانه طریقه کار چې کومه طریقه کار باندې د کاغذات نامزدګي جمع کولی شي په هغې باندې چې کومو خلکو سوالات جمع کول د یخنیانو د چوټیانو نه د تلو نه مخکې چې کومه چیف جسټس قاضي فایض عیسی صاحب چې کومه په هغې باندې یو مهر ولګاو او مهر دوی دا ولګاوه چې څوک په دې باندې سوال نه چوتای او د دې سره سره چې کومه ده هغې دا اډر چې کومه دا های کورټس ته هم وکړه چې تاسو په دې باندې هم څه قسمه سوالونه نه چوتوئ دارنګې پرون چې کومه ده جسټس منظور علي شاه صاحب چې کومه ده هغې هم یو فیصله ورکړې وه او هغې دا فیصله ورکړې د هغې په فیصله کې وینا دا وه چې الیکشن چې کومه ده په دې کې دننه دا بنیادي حق دی چې د چا په لاره کې د هېڅ قسمه رکاوټ رانشي یعنې که چېرته څه رکاوټ پکې راشي دا بنیادي حقوق چې کومه دي هغه د دې نه متاثره کېږي نو دا ټول نه اول خبر خو دا ده چې پاکستان کې صاف او شفاف الیکشن چې کومه دا یو بنیادي حق دی چې تا ته صفا او شفاف یعنی خالص الیکشن په یو ملک کې ونه شي نو ستا ته بنیادي حق څه میلاو شو د هغې نه پس بس هغه بنیادي حقوق چې کومه دي یا ستا حقونه چې کومه دي هغه به متاثر څنګه شي دا هم دلته یو بنیادي سوال دی چې دا چوتولی کېدلی شي بیا مساوي حقوق د خلکو ته ملاو شي دا غونډې چې کومې دا بعد کې بیا غیر جانبداره که چېرته الیکشن کمیشن غیر جانبداره شي نو د هغې نه بعد ته دا سوال نه چوتولی شي چې چا په لارو کې حقوق راځي یا نه راځي ځکه چې موجوده حالات هم په ملک کې وینو چې څه روان دي وای د دنیا چې څومره میډیا ده یا د هر یو بچي نه وایي که ته چېرته دا تپوس وکړې که نه چې دا 2 ورځې په پاکستان کې څه شو دی او بالخصوصا د ورچوال جلسې نه بعد د پاکستان تحریک انصاف نه آیا وای سپریم کورټ له په دې باندې چې کومه د از خود نوټس اخیستل پکار و که نه بالکل سپریم کورټ له په دې باندې از خود نوټس اخیستل پکار و ځکه چې د چا کور ته تلل بیا د هغې د مور کپړې شلول بیا د هغې دونه بېعزتي کول او بیا سپریم کورټ چې کومه دی خاموش دی حیران کن غونډه کې خبره ده
چې په دې باندې چې کومه ده تر اوسه پورې ازهود نوټس نه دی اخیستلی شوی. نو د دې نه علاوه به څوک د صاف او شفاف الیکشن چې کومه ده توقع به څنګه وکړي چې صفا او خالص الیکشن چې کومه دا په ملک کې وشي. بیا که موږ وګورو د دې سره سره چې د پاکستان تحریک انصاف چې څومره امیدواران دي یا د دوی کوم رهنماګان دي، څوک په غرونو کې پټ دي، څوک په بل ځایونو کې پټ دي، څوک په بل ځایونو کې پټ دي، او هغه چې چېرته راښکاره شي او کاغذات نامزدګي جمع کوي، ځکه چې 2 ورځې پاتې دي، سبانۍ که څه اخرنۍ ورځ د کاغذات نامزدګي جمع کولو لپاره، نو هغه نیولی کېږي او هغه ارسټ کېږي. نو دلته که موږ د صفا او صاف او شفاف الیکشن خبرو کو، خو د دې سره سره خو چاته هغه بنیادي حق هم نه میلاویږي چې هغه کاغذات نامزدګي چې کومه ده هغه خپله جمع کړي. د دې سره سره پرون یو ډېر غټ اهم خبر و چې پرون د شپې دا کار شوی و چې د بلوچستان نه ځینې خلک راغلي او د اسلام آباد ته راغلي، د پریس کلب مخې ته دوی کېناستل، او دا چې کوم ډېر معصومانه خلک وو او د دوی څه اسلحې هم نه وي، او دوی د خپل حقوق لپاره راغلي وو او دوی یو پرامن احتجاج کاوه. خو د دوی سره چې پرون کومه څه شو دي، نو هغه زموږ او ستاسو مخې ته دي او تاسو هغه په میډیا باندې هم لیدلی دي چې د هغې چې کومه دی پای کې زنانه هم وي، پای کې ماشومان هم وو، او پای کې بزرګان یعنې بوډاګان هم وو، او دا پوره خاندانونه چې کوم د اسلام آباد ته راغلي او دوی د پریس کلب مخې ته کېناستل غوښتل او دوی احتجاج کولو. که دوی چېرته د 3-4 ورځو دپاره هلته کېناستل هم نو څه قیامت خو نه راته، ځکه چې اسلام آباد دی او د هر چا حق دی که دلته کینی او دا پرامن خلک وو. یعنې دا داسې خلک هم نه چې هلته څه حالات خرابول، هلته اور لګاوو یا هلته روډونه بندول، خو دوی صرف د پریس کلب مخې ته کېناستل او د خپل حقوقو دپاره چې کومه دی صرف اواز چوتاوه. که بیا د دې سره سره که موږ وګورو، که موږ د پاکستان وزیر اعظم موجوده چې نګران کوم وزیر اعظم دی، د هغې تعلق هم د بلوچستان سره دی. د دې سره سره که موږ وګورو چیف جسټس پاکستان چې کومه دی، د هغې تعلق هم د بلوچستان سره دی. که موږ بیا چیرمن سینټ وګورو، د هغې تعلق هم د بلوچستان سره. دارنګې چې وزیر داخله چې کوم و، نګران وزیر داخله صاحب، د هغې هم تعلق د بلوچستان سره وو. نو د دوی سره په ښه طریقه، یعنې په احسن طریقې سره د دوی سره خبرې هم کېدلی شوې. د خبرې نه پس چې کومه ده دوی مطمئن کولی هم کېدلی شو. بیا د هغې نه بعد چې کومه ده دوی په بهترین او په یو ښه طریقه سره واپس لیږلی هم کېدلی شو. خو د دوی سره چې کومه کار وشو، واټر ګیننې راوستې، په دوی باندې اوبه ور وغورځولې، لاټي چارج یې په دوی باندې وکړو، په زنانو باندې لاټي چارج وکړو. بیا په دې یخنۍ کې ماشومانو د ځینو سره چا سره 20 ورځو وو، چا سره 40 ورځو ماشوم وو، په هغوی باندې واټر ګیلن یعنې اوبه غورځول چې کومه دی، بیا په دې یخنۍ کې او په دې شپو کې ډېره زیاته ګرانه وه. بیا به دلته د چا د رهایش ځګی وو، د چا به نه وو، نو ډېر زیات ظلم شوی. او دارنګې که موږ ګورو په دغه وخت کې یو بل کار هم د دې سره شوی چې هغه کسان، هغه ګروپونه چې کومه ته به یې مخکې ویل چې دا دهشتګرد دي، دوی پاک پوځ چې کومه ډېر جوانان چې کومه دي، ځوانان چې کومه دي، هغه دوی هم شهید کړي دي، ملک ته هم ډېر نقصان رسولی دی. هغه یې راوستي او په بلوچستان کې په پریس کلب کې کېنولي او په پریس کلب کې هغوی دا بیان ورکړه چې موږ په قومي دایره کې شامل شو او هغې ته عام معافي میلاو شوه. خو بل رنګ چې کوم معصوم خلک دي، په هغې باندې دومره ظلم کېدلو او هغې ته عام معافي میلاو شوه. عجیبه غونته کې خبره ده، په یو ملک کې داسې 2 کارونه کول. بیا په دې کې خاندانونه پوره راغلي، د هغې سره دا هر څه چې وشو. بیا بار کونسل چې کومه دی، هغې یو قدم اخیستی دی او اعتزاز احسن صاحب ویلي چې د بار کونسل دا مضمون چې کوم وایي دا یو مضمون و او د دې نه اندازه دا کېدله چې دا یو سکرپټ رایټر لیکلی و او وایي هغه سکرپټ رایټر څوک و، اعظم نظیر تارړ صاحب و چې د هغې تعلق د پاکستان مسلم لیګ نون سره دی. د هغې نه اندازه دا و چې دا د پاکستان مسلم لیګ نون بیانیه وه. پاکستان تحریک انصاف په دې باندې هم خپل پوینټ اف ویو ورکړل. پاکستان تحریک انصاف ویلي چې د الیکشن التوا، یعنې د الیکشن تاخیر کول یا الیکشن لیټ کول چې کومه دي، دا بالکل زموږ په منشور کې نشته او نه موږ دا غواړو چې الیکشن دي یوه ورځ نه چې بلکې 1 ګنټه دي دا د تاخیر شکار شي. هغه چې دې سره زموږ نه څه واسطه نه بالواسطه، یعنې ډایرکټ نه انډایرکټلي زموږ د دې سره هېڅ قسمه څه تعلق نشته چې موږ دا غواړو چې الیکشن دي څه شي، د تاخیر شکار شي. بیا چې کومه ده د بار کونسل او د بار اسوسییشن د اعلانیې مطابق چې سمندر جزاتو په هغې کې دا هم و چې دا چیف الیکشن کمیشن صاحب چې کومه ده چې دا دې بدل کړلی شي. نو عمران خان صاحب خو دا مخکې هم ویل چې دا غیر جانبداره نه دی، نو دوی دې بدل کړی شي او په دې باندې هغوی ډېر زیات سوالونه هم چوت کړي. نو اوس دا یو سوال هم چوتېږي که چېرته دوی بدل کړی شي، نو بیا دا ده چې الیکشن به تاخیر شکار شي، ځکه چې
چې د وجنه خو کچرتا دیو بدل کړی شي نو دا الیکشن هیڅ کله هم د تاخير شکار کیږي نه، ځکه چې په ملک یو سیستم دی، دا ملک چې کوم دی دا 15 یا کاله مخکینه ملک د مخکې جوړ شوی دی، یو پراپر سیستم دی، د پراپر میکانیزم نه بعد چې کوم دی کارونه کیږي. نو کچرته دا کیس سپریم کورټ لاړ شي، هغه به سپریم کورټ یو بل جج صاحب چې کوم وي هغه به نامینیټ کی، هغه به په 2-3 غنټو کې دا پروسس به وشي، بل یو غیر جانبدار چیف الیکشن کمیشن به راشي او مزید دا الیکشن چې کوم دی دا به غیر جانبداري طریقې سره وشي. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.